کندهار کښې د غلام حیدر حمیدي په نوم لیسه رسما د پټۍ په پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ښوونځی د کندهار تعلیم تربیې ریاست په همغږۍ او د یونیسار موسسې په مالي همکارۍ د 22 میلیونو افغانیو په مالي لګښت جوړه شوه. په ورته وخت کښې د سیمې اوسېدونکو هم د یادې ښوونځي په جوړېدو سره خوښي وښودله. دا په کندهار کښې د غلام حیدر حمیدي په نوم لیسه ده. د دې د جوړېدو چارې شاوخوا 7 میاشتې مخکې راپیل شوې. د مسؤلینو په خبره یاد ښوونځی 12 صنفه 4 اداري اتاقونه د اوبو ذخیره د لوبو میدان او یو منزل لري او د 4000 متره مربع ځمکه کښې جوړه شوې. د کندهار پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي دیني او عصري زده کړې اړینې وبللې او د نړیوالو مؤسسات څخه په یو شمېر نور تعلیمي برخو کې هم د همکاریو غوښتنه وکړه. اوس چې کوم کار شوی دی د دغه مؤسساتو چې یونیسار دی یا کوم نور ورسره شریکې مؤسسات دي چې د افغانستان بیا د کندهار ولایت چې کوم جنګ ولایت دی او خرابیت آبادی زیاتې دي او په هر بخش کې ضرورت شته که تعلیمي برخې اوسې هم د قلم قرطاسي بیا بالخصوص چې ډېر مهم دی هغه د تعمیراتو په ترمیم یا په جوړولو کې اشد ضرورت موږ لرو. د کندهار د اقتصاد رئیس مولوي عبدالسلام بریالي دغه تعلیمي تعمیر د زده کوونکو د پیاوړتیا لپاره غوره ګام وبالی او د دې سیمې پر اوسېدونکو یې غږ وکړ چې دې مرکز په ساتنه کې همکاري وکړي، د کور په رقم یې وساتي. دغه مکتب دا زموږ د ځوانانو او زموږ د ټولنې د څراغانو یو مرکز دی. زما د یونیسار او دا رقم د جاپان د خلکو د همکار ادارې د دې ټولو سم غوښتنه دا ده چې په لرې پرتو ولسوالۍ کې هم موږ ته دغه رقم د تعلیمي مراکزو ځایونه جوړ کړي. د سیمې یو تن قومي مشر اسمت الله فیضي د یادې ښوونځي پر جوړېدو خوښي وښودله او غوښتنه یې وکړه چې تدریسي امکانات هم ژر ورته برابر سي. نو موږ د یونیسار د موسسې د مسؤلینو او د جاپان د خلکو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې دغه عالي لیسه یې د غلام حیدر حمیدي په نوم د یونیسار په مالي مرسته جوړه شوه چې دا د پوپل د کارچې د خلکو غوښتنه وه. الحمدلله هغه زموږ غوښتنه نن پوره شوله. د دې ښوونځي د پرانیستلو مراسمو په وروستۍ برخه کښې د یونیسار او واو موسسې راغلو مسؤلینو په نورو تعلیمي برخو کې د پراختیا وعده وکړله.